دوهم شی دا قدرمن ډاکټر صاحب د دې خپلې ډاکټرۍ په جریان کې کوشش وکړه د خپل وړتیا مطابق اجرات وکړه د ځانه څخه جامع الکل مه جوړوه زموږ په علماو کې په دا دیني برخه کې که یو څوک داسې څوک د ځانه څخه جوړ کړي چې هره پوښتنه ورته وړاندې شوه او دی یې جواب درلودی دا سړی چې دی دا سړی ځان هم ګمراه کوي بل هم ګمراه کوي فقط ضلوا واضلوا په روایت کې داسې راځي چې په خپله هم ګمراه دي نور به هم د ګمراهۍ سره مخ او زموږ نیکان علما زموږ بزرګانو اسلاف تېر شوي دي هغو ته چې کله مسله راجع شوې ده په ډېرو مسایلو کې دا ویلي دي چې لا اعلم نه به پوهېږم ورسې د پلانکي استاد څه پوښتنه وکړي خو زما خپله تجربه دا ده در اوسه مې ډاکټران ډېر کم داسې لیدلي دي چې دته دې مریض راغلی او دې ورته ویلي چې دا زما مسؤلیت نه دی دا پلانکي ډاکټر ته ورسې چې هر مریض د هر مریضۍ په مرض باندې مبتلا مریض راسي ډاکټر صاحب جامع الکمالات دی بس نسخه ورته لیکي که د زړه مریض هم دی آماده دی که د پښتورګو مریض هم آماده دی که د معدې مریض هم آماده دی که دماغ خراب هم آماده دی دا جامع الکمالات د کومې خوا پیدا شو د ډاکټر صاحب نو داسې چارې به نه تنظیموي کوشش وکړه په کومه رشته کې چې فارغ یې په کومه رشته کې چې ماهر یې او یا ستا رشته ده خو ناولده مریضي درته پیښ و تا ته مخته نه ده راغلی د استاد سره مشوره وکړه مشر ډاکټر صاحب یې وویل چې په دې باندې زما سر نه خلاصېږي نو دا د مسلمانانو پر تا حق دی په پوهي او په ناپوهي کې اجرات مه کوه چې په کوم ځای کې ښه پوه شولې هلته اجرات وکړه که نه پیدا بیا مریض بل چاته حواله کړه